یو ورور پوښتنه کړې زمونږ په کور کې مریضان دي او موږ هغوی د دنیا په ډاکټرانو باندې وګرځول خو هیڅ نتیجه یې ورنکړه. وروره موږ ته کومه دعا یا کومه لار راوښیوه. له هر څه نه مخکې به زه دا ووایم چې په دنیا کې د دنیاوي اسبابو نه کار اخیستل اړین او د سنت طریقه ده، خو ترڅنګ یې باید دا هم کلک په یاد ولرو چې ژوند ورکوونکی او اخیستونکی یوازې الله دی. الله تعالی چې هر مشکل پیدا کړی د هغه دپاره لار او طریقه هم ښودلې. الله تعالی جبرائیل علیه السلام د انسانانو د پوکولو دپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته رالیږي. یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد النبوي کې ناستو، جبرائیل علیه السلام راغی. وی فرمایل یا رسول الله، دا ستا په مجلس کې چې هغه صحابي ناسته، الله پاک د هغه د روح د اخیستلو حکم کړی او سبا ماسپښین به ملک الموت د هغه نه د هغه روح قبض کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي ته په کتو شو او بیا یې هغه ته آواز وکړ چې راشه او زما خواته کینه. هغه چې کله راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترېنه پوښتنه وکړه، آیا ستا په زړه کې کوم ارمان شته؟ هغه وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما په زړه کې خو ډېر ارمانونه دي. اوله خبره دا چې زه مریض یم، که الله پاک ما جوړ کړي، او بله دا یا رسول الله ما په ژوند کې ډېره غریبي تیره کړې او د غریبۍ مې دغه حال چې نه مې کله جامه سمه وه او نه مې کله پوشاک او خوراک سم و، نه مې په سر چت شته او نه مې کور، نه مې ښځه او نه مې اولاد شته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله عنه ته حکم وکړ چې دغه صحابي ته کور هم ورکړه، خوراک، پوشاک او جامه ورته هم ورکړه او د ښځې انتظام ورته هم وکړه. خو همدا نن یې وکړه چې د نن ورځ نه خبره تیره نشي. حضرت عثمان رضی الله عنه هر څه برابر کړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه صحابي نکاح وتړل او بیا یې ترنه پوښتنه وکړه چې آیا په زړه دې بل ارمان هم شته؟ هغه وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ډېر وخت کیږي چې ما خوږ شی نه ده خوړلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم وکړ د کور ته حلوا ولیږئ. ترېنه پوښتنه یې وکړه اوس خوشحاله یې؟ هغه وویل یا رسول الله ډېر خوشحاله یم. په خوشحالۍ کور ته لاړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل صحابي ته وظیفه ورکړه چې سبا ماسپښین به د کور مخې ته درېږي او هر وخت چې د ژړا آواز راغی نو ماته به دفتن احوال راکوي. سبا ماسپښین صحابي د کور په مخ کې د ژړا په انتظار ولاړ و. ورځ تېره شوه خو د کور نه د ژړا آواز رانغی. صحابي بیرته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغی او عرض یې وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه ټوله ورځ ولاړم خو د هغه کور نه د ژړا آواز رانغی، هغې ځینې خو خنداګانې او د خوشحالۍ آوازونه راتله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه ستا خبر ریښتینی دی او تا ویلي ول چې د دې صحابي نه به سبا ماسپښین د روح قبض کیږي خو هغه لا ژوندی دی. ورځ تېره شوه. جبرائیل علیه السلام وفرمیل یا رسول الله، په د صحابي کې یو صفت و. کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه د کور ته حلوا ولیږله، د چې کله حلوا په لاس کې واخیسته نو ډېر زیات خوشحاله شو. په عین وخت کې د بیرون نه یو آواز کوونکي آواز وکړ د الله په نوم ماته یو څه راکړئ. د دفتن د الله په نامه دغه حلوا صدقه کړه او په خپله یې ونه خوړه. د الله تعالی د دغه صحابي دغه عمل دومره خوښ شو چې د ده مریضي ترېنه ایسته کړه او د ده عمر ډېر کو. لیکلی دي چې دغه صحابي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې هم ژوندی پاتې و او د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې هم ژوندی و. نو هر کله چې مو په ژوند کې مشکلات راځي نو هر وخت د مشکلاتو رفع او دفع په صدقې باندې ضرور وکړئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د الله په لاره کې ورکړه وکړي نو الله تعالی به یې بدل حتما ورکوي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، هغه څه چې الله درکړي د الله په لاره کې ولګوئ، الله به یې بدل درکړي. السلام علیکم.